بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نند سوزر دلاسة دا درس دخل وخنا لكسات مخي بيانيجي يا سوخت مخي، او انشاءالله روان دري یا دو ورځې به هم په خپل وخت باندې په دې مبارک کتاب کې کتاب بلوغ المرام په دې کې د روجې مسایل موږ بیانول، او د روجو په مسایلو کې یا په کتاب الصیام کې موږ 15 حدیثونه بیان کړي. اخرنی حدیث د عائشة رضی الله عنها بیان شوی: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه يا لأربه، متفق عليه واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. دا حدیث پورا تفصیل سره بیان شوی چې یو سړی خپل بیبي په روژه کې ښکلولی شي او کنه، او دغه شان د هغې سره په روژه کې مباشرت کولی شي او کنه. د دې مسلو وضاحت شوی په خپل مقام کې. نن به انشاءالله د عبد الله بن عباس ده حديثنا شروع كو. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. محكي. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. محكي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. دا دري حدیثونه د حجامې په باره کې که تاسو ته یادي نو ما تیر شوي درس کې دا خبره بیان کړې وه چې په حجامه باندې روژه ماتېږي او که نه د اختلافي مسله ده، او ښه سخت اختلافي مسله ده، معمولي اختلاف پکې نه دی. وجه دا ده چې طرفینو ته حدیثونه شته. لکه اوس حدیث د عبدالله بن عباس ته ګوره، د امام بخاري راوړی دی: ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجامه وکړه او هغه د احرام په حالات کې و، واحتجم وهو صائم، او حجامه کړې و هغه د روژې په حالات کې و. دا دویم حدیث د شداد بن اوس دی. د حدیثونو ترجمه به وکړو بیا به مسلې بیانو. دویم حدیث د شداد بن اوس رضی الله عنهما دی، او شداد بن اوس ابن ثابت الخزرجي رضی الله عنه، د ده کنیت دی ابو یعلا. دا شداد په خپلم صحابي دی او د ده د پلار اوس هم صحابي دی، او د ده تره حسان بن ثابت رضی الله عنه هغه هم صحابي دی. دی وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو کس باندې تیر شو بالبقیع، په بقیع کې، وهو يحتجم في رمضان، او دا سړی لګیا حجامې لګوله د رمضان په میاشت کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: افطر الحاجم والمحجوم. دا څوک چې وینه وباسي د دم روژه ماته شوه، دا چا دپاره چې وباسي د دم ماته شوه. رواه الخمسة إلا الترمذي. دا حدیث امام ترمذي نه علاوه سنن والم راوړی دی، امام احمد هم راوړی دی، او امام احمد ابن خزیمه ابن حبان دې ته صحیح ویلی دی. بیا دې دریم روایت ته وګوره د انس بن مالک رضی الله عنه، وایي چې اول ما کرهت الحجامة للصائم، په اوله کې د روژتي انسان دپاره حجامه منه وه، او هغه داسې چې جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه یو ورځ حجامه لګوله وهو صائم، او هغه د روژې په حالات کې و. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه باندې تیر شو، نو وی: افطر هذان، د دواړو روژه ماته شوه. د دواړو څنګه؟ لګونکي او چاله چې لګوي
د دوانو روجه ماته شو. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې نه بعد اجازت ورکړو روجتي لپاره د حجامې لګولو. وكان انس يحتجم وهو صائم. او انس بن مالک رضی الله عنه به پخپله حجامه لګوله او هغه به د روجې په حالت کې و. دا روایت امام دارقطني راوړی دی، وایي هغه مضبوط کړی هم دی. اوس دې مسلې کې اشکال دی، خو واضحه که نه؟ ځکه چې حدیثونه بالکل د یو بل په خلاف دي. اول حدیث کې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم، دا د بخاري روایت دی، امام مسلم هم راوړی دی، خو امام مسلم دیزې پورې راوړی دی بس چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجامه وکړه یا حجامه ولګوله او هغه د احرام په حالت کې و. دی ورسره نه دی راوړي وهو صایم چې هغه د روجې په حالت کې و. دا امام مسلم نه دی راوړي، دا صرف امام بخاري په روایت کې داسې راغلي دي. نورو امامانو هم دا روایت راوړی، خو په دې باندې په دې ځای کې اعتراض دی په دې روایت باندې وهو صائم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په داسې حالت کې حجامه ولګوله چې د روجې په حالت کې و. بعضو محدثینو دا لفظ کمزوری کړی دی وهو صائم، وی دا په دې روایت کې صحیح نه دی. او هغه امامانو کې یو امام احمد بن حنبل رحمه الله دی، امام احمد وی دا زیادت صحیح نه دی. او ځکه امام مسلم په خپل روایت کې ورسره دا نه دی راوړي. امام مسلم دغه روایت راوړی دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجامه ولګوله هغه د احرام په حالت کې و فقط، وهو صائم پکې نشته. دغه شان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او امام ابن القیم دویم دا خبره کړې ده. هر چې امام بخاري دی، امام ترمذي دی، امام ابن حبان هغه وایي چې دا صحیح دی. دا خو د اولنی روایت دی. دویم روایت بیا د شداد بن اوس دی، دا ښه صحیح روایت دی او ډېرو علماو لوی لوی محدثینو دې روایت ته صحیح ویلي دي. تر دې چې امام ترمذي رحمه الله وایي ما د امام بخاري نه تپوس وکړو د دې حدیث په باره کې افطر الحاجم والمحجوم، چې د حاجم او د محجوم د دواړو روژه ماته شوه. ما وی د امام بخاري نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې حدیث باره کې تپوس وکړو، وی هغه ماته وی چې په دې باب کې د دې نه صحیح حدیث بل نشته. نو دا حدیث امام بخاري صحیح کړی دی، امام احمد، امام ابن المديني، امام عثمان الدارمي، امام ابن خزیمه، امام ابن حبان، امام حاکم او نورو ډیرو امامانو دا حدیث صحیح کړی. دا اولنی دا دویم روایت شداد بن اوس. هر چې دا دریم روایت دی، دا دریم د انس بن مالک ده، نو د دې په باره کې بعضو محدثینو دا ویلي چې دا روایت کمزوری دی. وجه دا چې دا شاذ دی، متن هم شاذ دی او سند هم شاذ دی. او هغه داسې په روایت کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جعفر باندې تیر شو د فتح مکې په موقع باندې، حالانکه جعفر رضی الله عنه د هغې نه مخکې شهید شوی دی. نو دغه ټیمه پورې جعفر رضی الله عنه څنګه ووایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي چې افطر هذان؟ نو دا روایت خو د دې مسلې نه وباسي. پاتې موږ سره دوه روایته شو. یو د عبدالله بن عباس امام بخاري راوړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجامه ولګوله او هغه د روجې په حالات کې، او دویم روایت د شداد دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی خوازیها افطر الحاجم والمحجوم، د دواړو روجه ماته شوه. اوس به څه کوو؟ راځو دې مسلې له چې سبق کوو. خو دا فایده یې د ساتي احتجما، دا په اصل کې دا ټکي اخیستی شوی د حجم نه. حجم او حجم په عربۍ کې مس ته ویل کېږي، المس یو شی راښکوده، او ځکه عربۍ کې حجام ته څوک چې حجامې لګوي هغه ته مساس ویل کېږي. مساس په دې معنی سره راځي چې د خلکو نه وینه راکاږي او وینه راوباسي. نو یو خو دا فایده یې ده ساتي. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په کوم کس باندې تېر شوی و او هغه په بقي کې و، د رمضان په میاشت کې حجامه لګوله، دا څوک و؟ نو یو روایت کې داسې راځي چې د جعفر بن ابي طالب و. بعضو علما ویلي وي دا معقل بن سنان رضی الله عنه، او چا دا ویلي چې کیدای شي په خپله شداد ابن اوس و، خو ځان یې نه دی یاد کړی، بس داسې وایي چې یو سړي حجامه لګوله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه. بیا وایي چې بالبقي، دا د شداد په دې روایت کې زه وایم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو کس باندې تېر شو بالبقي، په بقي کې. امام ذهبي په دې ټکي باندې څه رد کړی بقي باندې، وایي که د بقي نه مراد هغه مقبره شي کومه چې مدینه کې ده، نو بیا خو دا خبره کمزورې ځکه چې دا واقع د مدینې نه ده، خو د مکې ده. او که چېرته د بقي نه مراد بازاري نو بیا صحیح ده، کله په عربۍ کې بازار ته هم بقي ویلی کېږي. سوال اوس دلته دا دی، د ټولو نه اهم سوال او ټولو په زړونو کې به دی چې کومه خبره به راجح او مضبوطه وي، نو په دې کې د علماو اختلاف دی.
اولنی قول دی د دریو ائمو، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی او بعض نور علما، هغو دا وی چې روجه په حجامې سره نه ماتېږي. ولې؟ وی دلیل دغه د عبدالله بن عباس روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجامه ولګوله او هغه د څه په حالت کې و؟ د روجې په حالت کې و. وی هغو دا وی دا روایت د امام بخاري دی او د شداد دا روایت په صحیحینو کې نشته، نو دا روایت د هغې نه وی مضبوط دی. بل هغو دا خبره کوي وی بعضو روایتونو کې داسې راځي یا په بعضو طرقو کې چې دا واقع په حجة الوداع کې را پیښه شوې ده او حجة الوداع اخرنی کال دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې، او د شداد دا واقعیت چې دا د فتح مکې په موقع باندې ده. نو دې حدیث عبدالله بن عباس د حدیث د شداد د حدیث منسوخ کو. اخرنی مسله دا شوه چې حجامه لګول د روجتي انسان دپاره څه شوي؟ هغه وایي جایز شو. دا یو قول دی. دویم قول په دې مسله کې دا دی او دا د امام احمد بن حنبل رحمه الله، امام اسحاق بن راهوی، امام ابن مهدي، اوزاعي، ابو ثور، ابن المنذر، ابن خزیمه، ابن حبان، امام حاکم، ابو الولید النیسابوری، شیخ الاسلام ابن تیمیه، امام ابن القیم، د دې ټولو دا قول دی چې روجه په حجامې لګولو سره ماتېږي. حجامې تعریف ما کړی په تېر شوي درس کې پښتو کې د ښکر لګول وی، او د ښکر لګولو ته به دې وي چې پخوا به په د ښکر سره وینه ویسته، په هغه ځي باندې به ښکر ولګوو، بیا به پرې د چا چې به دا وینه ویسته د دې بل کس نه، ده بیا په خولې سره دا وینه راښکوده، هوا به یې راښکوده، نو د هغې سره به دا وینه د بدن نه راوته. نو حجامې معنی ښکر لګول دي. خو د دوی دلیل څه دی؟ د دوی دلیل دقه دی د شداد رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ افطر الحاجم والمحجوم، او د حدیث ښه صحیح سند والا دی څنګه چې مخکې تېر شو. نو د دې بل حدیث به څه جواب کوي؟ دوی ته دا ویلی کېږي. عبدالله بن عباس د دې حدیث به څه جواب کوو؟ نو د هغې جواب دا دی چې یو خو دا ټکی وهو صائم دا زیادت بعضو علماو کمزوری ګڼلی دی، لکه امام احمد بن حنبل، امام یحیی بن سعید القطان هغه هم دا ویلي وي دا زیادت کمزوری دی، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله. نو صحیح داسې دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم احتجم وهو محرم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجامه وکړه او هغه د څه په حالت کې و؟ د احرام په حالت کې و. امام ابن القیم ناشنا خبره کړې ده، وایي چې صحیح خبره دا ده چې د حجامې سره روجه ماتېږي. هر چې دغه حدیث ته د عبدالله ابن عباس ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجامه ولګوله او هغه د روجې په حالت کې، نو یو څو خبرې به موږ ته ثابتې، بیا به دا ثابتېږي چې او د حجامې لګولو سره روجه ماتېږي. څو خبرې دا دي. یو به موږ ته دا ثابتې چې دا روجه د پیغمبر چې کومه یې نیولې وه دا نفلي وه که فرضي وه؟ کیدای شي نفلي وه که نه، نو نفلي روجه ماتول جایز دي که نه جایز؟ جایز دي، مخکې مسله تېره شوې. اوس دا کیدای شي احتمال خو شته که نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفلي روجه وه، حجامې ته یې زړه وشو، حجامې ولګوله، روجه یې ماته شوه. کیدای شي که نه شي کیدای؟ کیدای شي. دویمه خبره دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د سفر په دوران کې و، مقیم خو نه و که نه، او مسافر ته اجازت دی چې روجه ماته کړي، نو دا به دلته ثابتوي چې پیغمبر ولې مقیم. درېیمه خبره دا ده کیدای شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار شوی، د بیمارۍ د لاسه حجامې ته ضرورت راغلی، بس حجامې ولګوله. څلورمه مسله دا ده چې دا به ثابتوي چې د عبدالله بن عباس دا حدیث دی بل نه وروسته دی. دا څلورو نه خبرې که دوی ثابتې کړي نو بیا دا ثابتېږي چې او حجامې لګولو سره روجه ماتېږي، خو دا څلورو نه نشي ثابتولی. بله خبره دا ده لکه موږ پکې سوچ وکړو، دې راوي صرف دومره ووایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجامه ولګوله او هغه د روجې په حالت کې بس. دا خبره خو سره بیا ونه کړي چې هغه بیا په دې روجه باندې پاتې شوی او روجه یې وه. لکه اوس داسې مثال تاسو له درکوم، یو کس دی د هغه نوم دی احمد، او تا ولیدو چې احمد حجامه ولګوله د روجې په حالت، روجه وه او حجامه ولګوله. ته راغلې خلکو ته دې وګورې هغه د روجې په دوران کې حجامه لګوي او وایي چې دې سره روجه نه ماتېږي. دا به ته د ځان نه زیادت کوي چې هغه وایي چې روجه نه ماتېږي. کیدای شي هغه حجامې ته ضرورت راغلی ویې لګوله، روجه یې ماته شوه، پرې ته څه خبرې چې مخکې روجه پوره کړې ده که نه یې ده پوره کړې؟ نو کیدای شي دا احتمال شته که نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې حجامې سره روجه ماته شوه، ویې لګوله روجې په حالت کې، خو روجه یې ماته شوه، وروسته بیا د دې به قضا راوړي. داسې هم کیدای شي که. نو ځکه والله اعلم
زما خو خپل ځاني زړه په دې خبره مطمئن دی چې حجامې لګولو سره روژه ماتېږي او احتیاط هم په دې کې دی. نو که د چا ضرورت راشي حجامې لګولو ته د رمضان په دې میاشت کې نو شپې ته دې لیټ کوي، ځکه چې دلته دا مسله سخت اختلافي ده او طرفینو سره ښه ښکلي دلایل دي. نو ځکه په دې مسله کې بیا احتیاط پکار دی او احتیاط دا دی چې د روجې په دوران کې ځان د ښکر لګولو نه او د حجامې نه وساتي. والله اعلم. دا ما حاصل د مسلې ذکر کو. نور چې د علماو کتاب ته رجوع علم علماو کتابونو ته رجوع کوي او د هغوی د اختلاف ته، نو دا اوږدې خبرې دي او پلنې خبرې دي، خو ما صرف خلاصه د هغه خبرو ذکر کړه. یو کس دا سوال کولی شي چې زه صحیح شوه حجامې سره روژه ماتېږي، ولې ماتېږي؟ حکمت څه دی؟ دا سوال دی، حجامې سره ولې روژه ماتېږي؟ جواب: ما په آخرني درس کې تاسو ته دا خبره ذکر کړې وه چې روژه چې ماتېږي نو په دوه قسمه شیانو سره، یا بدن ته ځي یا د بدن نه وځي. دې ځکه اوس د دې کوم انسان دپاره چې ښکر لګولی کېږي او وینه ترې ویستی کېږي، د ده د بدن نه وینه وځي، د هغې د لاسه دی کمزوری کېږي، د هغه وینې وتو د لاسه دی کمزوری کېږي. نو شریعت اسانتیا پیدا کړه، که په ده باندې چېرته روژه او لوږه، روژه او حجامه دواړه راجمع شي، نو په ده باندې لوږه راغله او روژه یې نیولې ده، نو کمزوری شو. نو شریعت دا اسانتیا پیدا کړه او دا د الله سبحانه وتعالی رحمت دی چې په دې حجامې سره روژه ماتېږي. ځکه که حجامې وکړه روژه یې ماته شو، بس کمزوری شو، اوس چې څه خوري خوره، ځکه چې روژه دې ماته شو. ښه نو د دې بل سړي روژه ولې ماتېږي؟ ځکه چې پیغمبر خو افطر الحاجم والمحجوم، د دواړو روژه ماته شو. دا د چا نه چې وینه وځي دا خو واضح ده چې د ده روژه ولې ماته شوه. خو دا څوک چې وینه وباسي د ده روژه ولې ماتېږي؟ نو د هغې جواب دا دی چې پخوا به طریقه دا وه چې څه شی به یې په هغه ځي باندې کېښو، کوم ځي نه چې به یې وینه ویسته، په هغې به یې څه لوښی کېښو یا ښکر به یې ولګو او بیا به یې هغه راښکودو، په هغې کې هوا به یې راښکوده په خولې سره. نو کیدی شي چې د دې راښکودو سره د ده خولې ته څه لاړ شي؟ وینه لاړه شي. نو د هغې د لاسه شریعت وایي چې دواړو روژه ماتېږي. اوس که په دې نوو طریقو سره څوک حجامه لګوي او د بدن نه وینه وباسي، نو صرف د دغه سړي روژه ماتېږي، د چا نه چې وینه ویستی کېږي د دې بل نه ماتېږي. ځکه دلته د هغه یره نشتي چې یره کیدی شي خولې ته وینه تلي، هغه یره دلته نشتي. دا فایده یاده کړئ که څوک وایي چې دې کې حکمت څه دی. بیا علماو دلته دا مسله بیان کړې ده، کوم علما چې دا وایي چې د حجامې سره روژه ماتېږي، نو هغوی بیا دا هم وایي چې اوس که یو سړی راولګي او خپله وینه ورکوي، یو ډراپ وینه بل چاله ورکوي، وایي دې سره هم روژه ماتېږي. ولې ځکه چې مسله یو شان ده. هلته چې دی حجامه لګوي د وینې وتو سره کمزوری کېږي که نه، نو دقه شان چې یو سړی بل چاله وینه ورکوي، نو دا وینه چې دی د بدن نه وباسي دې سره هم کمزوری کېږي که نه. نو د دې نه به هم د روژې په حالت کې ځان لرې ساتي، الا چې کله ضرورت وي. لکه اوس یو کس دی د مرګ په حالت کې دی، یو کس دی هغه ته سخت ضرورت دی د وینې، نو داسې ټیم کې بیا ته هغه له وینه ورکولی شي. او د دغه علماو د قول مطابق روژه دې ماته شوه او د دې ورځ په بدله کې بیا بله ورځ روژه ونیسه. والله اعلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف. قال الترمذي لا يصح فيه شيء. د عائشة رضي الله عنها رواية راوړې أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په رمضان کې رانجې استعمال کړي و او هغه د روژې په حالات کې و. وایي چې دا حدیث امام ابن ماجه راوړی دی باسناد ضعیف، سند یې کمزوری دی، بلکې بیا پسې امام ترمذي قول یې راوړی دی. امام ترمذي دا وایي چې په دې باب کې یو هم صحیح روایت نشته. دا سند ولې کمزوری دی؟ د دې په سند کې راوي راځي سعید ابن ابي سعید الزبيدي، سعید ابن عبد الجبار چې دغه ابو سعید دی الزبيدي الحمصي، او دا کمزوری راوي دی، ضعیف راوي دی. د دې د لاسه د دې روایت سند چې دی هغه کمزوری دی. دلته بعضو علماو په امام ابن حجر باندې یو نیوکه کړې ده، هغه ده
ويدي چې په دې روایت کې وایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم اکتحل فی رمضان. دا فی رمضان ټکی د دې په وهم کې واقع شوی، دا پکې نشته. روایت داسې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رانجه ولګول وهو صائم او هغه د روژې په حالت کې و. سوال دلته دا پیدا کیږي نو بیا دا کمزوري روایت راوړو ولې دلته؟ په خپل امام ابن حجر رحمه الله وایي چې دا روایت امام ابن ماجه راوړی دی باسناد ضعیف، په کمزوري روایت سره، په کمزوري سند سره. نو بیا ولې دلته راوړي؟ جواب د هغې دا دی چې د فقې په ډېرو کتابونو کې دا حدیث دي او دا فقها چې کوم دي دوی اکثر حدیثونو ته نه ګوري چې سند یې څنګه دی. نو امام ابن حجر د فایدې دپاره دا روایت راوړو، وی واوره هغه مشهور حدیث چې کوم په کتابونو کې راځي نو هغه ګوره سندن کمزوره دی. کله علما ضعیف حدیثونه د دې دپاره راوړي چې علم زیات شي، چې طالب علم ته پته ولګي، د دین زده کوونکي ته پته ولګي چې کوم روایت صحیح دی او کوم ضعیف دی. د دې دپاره په خپلو کتابونو کې ضعیف روایتونه راوړي د علم د زیادت دپاره. اکتحلا وتکحلا عربی کې د دې معنی دا دی چې په سترګو کې رانجه ولګول. مسله دلته دا ده چې آیا په رانجو لګولو سره روژه ماتیږي او که نه؟ په دې کې دوه مذهبه دي. یو قول د امام مالک او د امام احمد دی، وایي چې رانجه لګولو سره روژه ماتیږي چې کله د رانجو د خوند محسوس کې په مرۍ کې، د رانجو د خوند چې کله محسوس کې کوم ځای کې مرۍ کې، نو روژه ماتیږي او که دغه نه نو بیا نه ماتیږي. هغوی دا وایي ځکه چې دا سترګم یو لار ده، په دې سره مرۍ ته وګوره کله ناکله څه شی ورسي. دلیل هغوی دا وایي ګوره وایي ته چې رانجه ولګې او بیا کله ناکله یو سړی لاړې توکي یا خراش کې توکي نو پای کې توروالی ورسره راځي که نه راځي؟ کله ناکله ورسره توروالی راشي. نو دا سترګم یو لار ده. دویم قول دا دی او دا د امام ابو حنیفه او د امام شافعي قول دی چې روجتي انسان دپاره رانجه لګول په دې کې هېڅ حرج نشتي او نه پرې روژه ماتیږي. ولې؟ یو خو دا خبره ده چې رانجه عام استعمالیږي، عام خلک یې استعمالوي. که چېرته د دې سره روژه ماتېدی نو پیغمبر له پکار و چې واضحه بیان یې کړی وی چې رانجو لګولو سره اودس ماتیږي، او داسې څه حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی نقل، نه د صحابه کرامو نه. عفوا روژه که چېرته د رانجو لګولو سره دوی دا وایي که چېرته د رانجو لګولو سره روژه ماتېدی نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم له پکار و چې ښه واضحه بیان یې کړی وی چې د رانجو لګولو سره روژه ماتیږي، خو داسې روایتونه نشته. دویم هغوی دا خبره کوي وایي د رانجه نه خوراک ته او نه څښاک دی او نه د خوراک او څښاک کار ورکوي، نو څنګه په دې سره روژه ماتیږي؟ درېیمه خبره هغوی دا کوي چې سترګه لار د خوراک او څښاک نه ده، سترګه لار د خوراک او د څښاک نه ده. نو که چېرته د دې ځینې څه شی حلق ته ورسي نو د دې سره روژه نه ماتیږي. اوس که څوک وایي چې ما خو خوند په مرۍ کې محسوس کړو نو ته ورته داسې هم ویلی شي لکه اوس ته په داسې تیلو باندې سر غوړ کې، په داسې تیلو باندې چې وینې ډېر تیزي، کله ناکله ګورې هغه سړی په دې مرۍ کې محسوسوي، محسوسوي که نه محسوسوي؟ محسوسوي. نو ولې دا سر لاره ده چې په دې سره چې دی مرۍ ته څه لاړو؟ نه ده لار. دقه شان جواب دلته دی. بل هغوی دا خبره کوي کوم علما چې وایي دې رانجو لګولو سره روژه ماتیږي، وایي وګوره پوزې ته، پوز هم لار ده که نه؟ نو په پوزه باندې چې څه شی لاړ شي دننه معدې ته رسي دې سره روژه ماتیږي. دقه شان سترګه ده. موږ وایو دا قیاس صحیح نه دی. وجه دا دی چې د پوزې نه ډایرکټ لار تللې ده معدې ته، د پوزې نه ډایرکټ لار تللې ده معدې ته. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته ووایي چې کله پوزې ته اوبه اچې نو خیر کاږه دننه الا ان تکون صائمه، مګر دا چې کله ته د روژې په حالت کې نو بیا ډېرې مه راکاږه. ولې منع کوي دی نه؟ خو د دې دلاسې یې منع کوي ځکه چې د پوزې نه یو لار تللې ده. او بله خبره ما بلو ذکر کړه چې نن سبا په هسپتالونو کې چې څوک ډوډۍ نشي خوړی، بیماري ډېر، نو په کوم طرف ورته پیپ کوزوي معدې ته؟ هم د پوزې په طرف ورته کوزوي. نو راجح قول دا ښکاري او ښه مضبوط قول چې رانجو لګولو سره روژه نه ماتیږي، رانجو لګولو سره روژه نه ماتیږي. او دا د محققینو علماو
قول دی. بلکې موږ دا خبره ذکر کړې وه په تېر شوي درس کې چې سترګه کې چې کومه قطره کېږي دې سره روژه نه ماتېږي، غوږ کې چې کومه قطره کېږي دې سره روژه نه ماتېږي، نو دغه شان رانجو استعمالولو سره هم روژه نه ماتېږي. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه صلى الله الصلاة عليه والسلام وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه. وللحاكم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره وهو صحيح. حدیث ته ابو هريره رضی الله عنه راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه. یو سړی د روژې نیولې ده او هیر شي ددنه هیر شو او څه وخوړو یا څه وڅښلو، فلیتم صومه نو خپله روژه دې پوره کړي. فانما اطعمه الله وسقاه، دله دا خوراک او څښاک چا ورکړی دی؟ الله وله ورکړی. متفق علیه حدیث دی ده، متفق علیه حدیث دی. امام بخاری هم راوړی دی، امام مسلم هم راوړی دی. دویم حدیث راوړی دی ولی الحاکم، و امام حاکم روایت راوړی دی من افطر فی رمضان ناسیا، په رمضان کې چې په هیر سره د چا روژه ماته شوه فلا قضاء علیه ولا کفاره، نو په ده باندې نه قضا شتي او نه کفاره شتي، روژه صحیح ده. وهو صحیح، او دا حدیث صحیح دی. دا حدیث صرف امام حاکم نه دی راوړی، دا امام ابن خزیمه هم راوړی دی، امام ابن حبان هم راوړی دی، او اسناد د دې حدیث حسن دی. اوس راځو د دې حدیث مسلې له. دا حدیث په اصل کې بنیادي خبره چې د کومې دپاره راوړی دی، خو واضح دې دپاره راوړی دی که د چا نه هیر شي، روژې نیولې ده او هیر شوتي او څه شی وخوړو یا وڅښو، نو روژې نه ماتېږي. دا خو واضح روایت. فلیتم صومه، دا خپل روژه دې څه کړي؟ دا دې پوره کړي. معنی دا دی چې روژه صحیح ده ځکه دې پوره کړي که نه. هر چې دا خوراک دی بس دا الله له طرف نه ده په تقدیر کې لیکلی شوي، یو خوراک یې وکړو څښاک یې وکړو. یو روایت کې ښه واضح حدیث راځي، امام ترمذي راوړی دی من اکل او شرب ناسیا فلا یفطر. چا چې خوراک وکړو یا څښاک وکړو په هیرې سره، نو روژې نه ماتېږي. یو روایت کې اوس حدیث راځي فانما هو رزق رزقه الله، دا یو رزق دی چې الله له طرف نه راغی او ده ته میلاو شو. یو روایت کې حدیث راځي امام دارقطني راوړی دی فانما هو رزق ساقه الله الیه، دا یو رزق دی چې الله له طرف نه ده طرف ته راغی. رزق دی د الله له طرف نه د ده خواته راغی. نو دا مسله واضحه ده د دې حدیث نه چې په هیرې سره روژه نه ماتېږي، نه پې قضا شتي او نه پې کفاره شتي. او دا د جمهور اهل علم قول دی، دا د جمهور اهل علم قول دی، سوای د امام مالک نه چې هغه دا خبره کوي وایي که چا په هیرې سره خوراک وکړو یا څښاک وکړو یا یې کوروالی وکړو، هر هغه څه چې وکړو چې هغې سره روژه ماتېږي، نو یې په ده باندې قضا ده، دا روژه یې ماته شوه. او دې کې شک نشي چې د امام مالک رحمه الله دا قول دلته کمزوری دی او هغوی قیاس کوي، او دې کې قیاساتو ته ضرورت نشته. هغوی دا وایي چې روژه کې ځان د خوراک او څښاک نه بندول رکن دی، او د دې سړي نه رکن پاتې شو، نو چې رکن ترې پاتې شو وایي روژه فاسده شو. دا خبره کمزوري ده چې کله صحیح نصوص راورسي، د الله خبره راورسي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره راورسي، نو بیا عقلیاتو جنګولو ته ضرورت بیا نشته. خو دلته دا خبره یاده کوي، بعض علما دا وایي چې کله ته یو کس ویني د رمضان په دوران کې او د روژې په حالت کې لګیا دی څه شی څکي یا څه خوري، نو دې به نه منع کوې. ولې به یې نه منع کوې؟ وایي پیغمبر وایي چې دا خو یو رزق دی چې الله تعالی ورکړی، نو ته د هغه رزق نه منع کوې. جواب دا دی چې دا مسله کمزوري ده. صحیح خبره دا ده چې کله ته څوک وینې په خوراک او په څښاک باندې، نو ته به یې منع کوې، ځکه چې په تا باندې دا لازم دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي؟ من رأى منکم منکرا، په تاسو کې چې څوک غلط کار ویني، نو څه دې وکړي؟ منع دې وکړي. صحیح دی چې هغه په دې ګناهګار نه دی، خو ته چې دا صحیح نه دا خو ناروا یې نه که نه، ته چې صحیح نه دا خو ناروا یې نه، نو هغه خو ګناهګار نه دی، خو ته به یې منع کوې د دغه کار نه، ځکه چې په نسبت ستا دی خو ناروا کار کوي که نه.
خو د هغه دپاره ناروا نه دی او یا هغه پرې نه ګنهګارېږي ځکه چې هغه هلته معذور دی. یو مسله دا یاده کوي. د دې حدیث ګوره یو سبب هم ذکر شوی دی. بعضو روایتونو کې یو سبب راغلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو خانک راوړی شو او په هغې کې شوروا وه او په هغې کې ډوډۍ ماته شوې وه. نو یو زنانه پکې م خوراک وکړو چې هغې ته ام اسحاق ویلی کېږي. ثم تذكرت انها كانت صائمه. بیا هغې ته رایاد شوله خو زما خو روژه وه. نو ذواليدین ورته دا وویوي الان اوس ته دا وی چې زما روژه وه، خوراک دې وکړو او اوس وی زما روژه وه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویوي نه نه روژه دې پوره کړه. فانما هو رزق ساقه الله الیک. دا خو یو رزق الله تعالی درکو. او یو ناشنا روایت ته امام عبدالرزاق راوړی دی. عمرو بن دینار وی ان انسانا جاء الى ابي هريره. یو کس راغی په ابو هريره رضی الله عنه پسې ورته یې ویل سهار مې په داسې حالت کې کوم چې روژه مې وه بس هیر شو رانه یو څه شی مې وخوړو. یا هغه ورته ویل خیر دی هېڅ خبره نه، په هیر باندې الله څوک نه رانیسي. وی د هغې نه بعد بیا په بل کس پسې ورغلم، د یو کس خواله ورغلم چې رانه هیر شو، هلته مې خوراک مې وکړو او څښاک مې وکړو. دی دویم پیر شو. ابو هريره ورته لا بأس الله اطعمك وسقاك. بس الله دې خوراک هم درکړو څښاک هم درکړو. وی نه بیا په درېیم پسې لاړم چې هلته رانه بیا هیر شو، بیا مې خوراک وکړو. هغه ورته انت انسان لم تتعود الصيام. په اصل کې ته رجوع سره عادت نه یې چې درې پیرې ته نه هیرېږي او ته خوراکونه کوې. خو تا چې ته روژې به نه یې نیولې. سړي نه چې ته هیر شي بلکې په بعضو باندې کلونه پرې تېر شي او نه هیرېږي ته. او که چېرته هیرېږي خو یو پیر سړي نه هیر شي، دوه پیرې هیر شي په میاشت کې. نو اوس په ورځ کې چې درې پیرې ته نه دا هیرېږي چې زما روژه ده، خو معنی دا چې ته ناشنا یې د روژو سره. اول پیر د روژې نیولې ده او اوس په مخه د نه هیرېږي. څوک چې د روژو سره عادت وي نو هغه ته دا مسله نه راپېښېږي ډېره. داسې د فایدې دپاره مې دا روایت ذکر کړو. دلته یو فایده او بله ذکر کړو. لکه دې حدیث نه خو دا ثابته شوه چې د په هیرې سره که چا نه داسې څه کار وشي چې هغې سره روژه ماتېږي نو روژه یې نه ماتېږي. اختلاف د علماو په منځ کې دلته په دې کې دی چې آیا په هیرې سره کوروالی وکړي په دې سره روژه ماتېږي که نه. نو بعضو علماو دا ویلي دي او دا د امام احمد رحمه الله قول دی. وی که یو سړی د ښځې سره کوروالی وکړي او بیا دا وایي چې زما نه یېرو نو وی روژه ماته ده اگر که ده نه یېرو. ځکه چې وي دا څنګه کېدی شي چې ده نه یېرو او د کوروالی وکړو. او بل وی هغه سړی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی، هغه حدیث به راشي انشاءالله سبا بل سبا کې کېدای شي سبا انشاءالله درس کې. هغه سړی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی چې یا رسول الله خپلې ښځې سره مې کوروالی وکړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا تپوس ونه کړو چې تا نه یېرو که یاد و درته. دویم قول په دې مسله کې د امام ابو حنیفه او د امام شافعي دی او د امام مالک هم دا قول دی. او محققین علماو دې له ترجیح ورکړې ده چې کوروالی کول په هیر سره دقه شان دي لکه یو سړي نه چې هیر شي او خوراک او څښاک وکړي. نو څنګه چې هلته پرې څه نشتي نو دلته پرې هم څه نشتي. که څوک دا وایي چې د حدیث کې خوراک څښاک تذکیره ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوراک او څښاک تذکیره په دې کړې ده ځکه چې غالبا هم دقه کېږي. غالبا د سړي نه چې هیر شي نو خوراک او څښاک کوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړو. نور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې مطلب دا دی چې هر څه چې د نه وشو او د نه یېرو که هغه هر کار و چې هغې سره روژه ماتېږي او تا نه یېرو نو روژه ورسره نه ماتېږي. همدا تحقیقي قول دی والله اعلم. بیا علماو دلته بله مسله هم ذکر کړې ده. لکه یو سړی دی د هغه نه هیر شو څه وخوړو څه وڅښو روژې نه ماتېږي. نو دقه شان چې یو سړی اوده او څه ترې وشي نو ده مې روژه نه ماتېږي. دقه شان بلکې د دې نه لوی معذور او عذر ورسره دی چې په چا باندې زور زبردستي وشي، په چا باندې زور زبردستي وشي چې ته به دا شی لازم وخورې، ته به لازم دا شی څکې، ته به لازم دا کار کوې، هغې سره روژه ماتېږي نو روژه نه ماتېږي ځکه چې دی معذوره دی. دا شان هغه جاهل چې هغه ته د دې مسلې پته نه وي. او دا مسله ما ذکر کړې وه په دې اخرني درس کې. موږ مفترات ذکر کړو چې له کومو خبرو سره روژه ماتېږي. بیا ما 3 شرطونه ذکر کړي وو. روژه په هله ماتېږي چې له سړی صحیح پوهی ارادې او یاد یې ورته، چې پوهی ارادې او یاد یې ورته
هله پې روژه ماتېږي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. حدیث تا ابو هريره رضی الله عنه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. په چا باندې چې الټۍ زور راولي او دی الټۍ وکړي نو په ده باندې قضا نشتي. ومن استقاء فعليه القضاء، او څوک چې قصدن عمدن الټۍ وکړي په زور یې کوي چې وشي نو په ده باندې بیا قضا ده. رواه الخمسه ده پنځو راوړی دی، سنن والم راوړی، امام احمد هم راوړی. واعله احمد، او امام احمد یو څو علتونه ذکر کړي دي چې دا پکې یعنې کمزورتیا دا یا کمزوریانې دي. وقواه الدارقطني، او امام دارقطني دا روایت مضبوط کړی دی. او صحیح خبر هم دا ده، صحیح خبر هم دا ده چې دا روایت صحیح دی. ډېر علماو دا حدیث صحیح کړی دی. او په معاصرینو کې شیخ البانی رحمه الله په خپل کتاب ارواء الغلیل کې دا روایت صحیح کړی دی. او شیخ ابن باز رحمه الله په مجموع الفتاوی کې هم دا روایت صحیح کړی دی. دی حدیث کې دا دی چې من ذرعه القی ای سبقه وغلبه، یعنی په چا باندې چې الټۍ زورورې شوې د هغه اراده نه وه د الټۍ کولو، خو الټۍ پې زورورې شوه او راووتې د خولې نه، نو په ده باندې څه نشتي. القی قی څه ته وایي په اصل کې دا معده چې کوم خوراک او څښاک راوولي بهر ته دې ته الټۍ ویلی کېږي، قی ورته وایي. که هغه ډېري او که هغه لږي، خو صرف دومره ده چې کله لږي نو بیا ورته په عربۍ کې قلس ویلی کېږي، چې کله لږي بیا ورته قلس ویلی کېږي، او چې ډېر شي بیا ورته قی ویلی کېږي. نو دې حدیث کې مسله هم دا ده، واضحه مسله ده، حدیث وضاحت ته ډېر ضرورت هم نشته چې هغه روجتي انسان چې الټۍ پې زور وکړي او الټۍ ترې وکړی شي نو په ده باندې څه نشته او روژې څه ده، روژې صحیح ده. او هغه انسان چې هغه قصدن عمدن دا کار کوي، یعنې غواړي چې الټۍ وکړي، هغه څه وکړو چې د هغې سره الټۍ کیدی شي، لکه په مرۍ کې ګوته واله او الټۍ وکړې نو دا روژې باطله شوه، روژې ماته شوه، او د دې ورځې په بدله کې به دی بله ورځ روژې نیسي. دا د عامو اهل علمو قول دی. بیا بعض علماو پکې دا خبره کړې ده جدا، وی په هغه الټو سره روژه ماتېږي چې خوله پې ډکه شوي، او که د هغې نه لګی نو بیا پې روژه نه ماتېږي. خو صحیح خبره دا ده چې په حدیث کې د لږ او ډېر فرق نشتی. صحیح خبره دا ده چې په حدیث کې د لږ او د ډېر فرق نشتی، نو دا فرق راوستی دا کمزوری دی. که څوک دا سوال وکړي چې په دې کې څه حکمت دی، یو انسان دی الټۍ وکړې روژه ماته شو، ولې روژه ماته شو؟ نو موږ وایو چې دلته هم هغه شان خبره ده لکه څنګه چې حجامه کې وه. کله چې انسان الټۍ وکړي که نه دې سره انسان انتهایي کمزوری کېږي. او دا خو واضحه خبره ده، څوک چې کله بیماري شي او په دې بیمارۍ کې الټۍ ډېرې کوي نو خلک وایي د هغه الټو کولو د لاسه ډېر کمزوری شوی دی. وایي ځکه چې هغه څه چې معده کې دي هغه د ټول راوویستو، نو چې کله دې کمزوری شو نو شریعت وایي روژه ماته شوه، نو اوس د کمزورتیا د ختمولو دپاره که څه خوري یا څه څکي نو خیر دی، خوري څکي دي، ځکه چې روژه هسې ماته شوې ده او د دې په ځای دې بله روژه نیسي. د کوم کس چې په خپله دا کار وکړو نو خو دې په دې روژه ماته شو ځکه چې ده په خپله دا کار کړی دی. هر چې هغه دی چې په چا باندې وکړی شو نو دی داسې دی لکه چا باندې چې زور زبردستي شوي، نو ځکه شریعت وایي روژې برابر ده. دلته یو بله فایده به درته ذکر کړو، دلته بله فایده به درته ذکر کړو. هر هغه شی چې په روژتي باندې زورور شي او د هغه خولې ته ننوځي بغیر د هغه د ارادې نه دې سره روژه نه ماتېږي. یو سړی دا مسله ته د کوم ځای نه راوویسته؟ دا هم د دې حدیث نه مې راوویسته، ځکه چې په دې سړي باندې الټۍ زورورې شوې وشوې نو روژه ماته نه شوه. دقه شان چې په چا باندې څه شی زورور شي او خولې ته یې ورننوځي او معدې ته یې لاړ شي د هغې سره روژه نه ماتېږي. لکه اوس یو سړی دی خوله یې کولاوه او مچ یې خولې ته ننوت، دې سره روژه ماتېږي؟ نه ماتېږي.
یا مثال کې په لار روانو دوړې الوځي غبار دی او هغې مرۍ ته ورننوتو یا لګیا په ځان اوبه اړولې لامبلې سر یې انځو او یعنې اراده نه وه د دې خبرې غیر ارادي د ده پوزې ته اوبه ورننوتې یا خولې ته اوبه ورننوتې نو هېڅ خبره نه ده په دې کې څه نشتي او په دې سره روژه نه ماتېږي والله اعلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم. وعن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو رضي الله عنه عمرون ستوي حمزة خدي عمرون ده حمزة ابن عمرين ده عمرون ستوي وعن حمزة بس يجوا پورا شو زه حدیث ته جابر رضی الله عنه اوس دې درې روایتونو کې مسله دا بیانېږي چې د سفر په دوران کې به روژه نیسي او که نه او آیا روژه کول غوره دي که نه روژه نه نیول غوره دي دا مسله په دې ځای کې بیان شوې ده اولنی روایت د جابر بن عبد الله راوړی دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج عام الفتح الى مکة في رمضان وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فتح مکې په کال باندې ووتو د رمضان په میاشت کې او د اتم کالو د هجرۍ د رمضان په میاشت کې ووتو مکې ته فصام نو روجې ونیوې ګوره په سفر کې روجې ونیوې حتی بلغ کراع الغمیم تر دې چې یو علاقې ته ورسېدو چې هغې ته کراع الغمیم ویلی کېږي دا غمیم دا یو خوړ دی یو وادي ده د مکې او د مدینې په منځ کې او کراع چې دی نو دا یو تک تور غر دی په دغه ځای کې چې هغه د دې وادۍ سره لګېدلی دی ښه دا فایده یې ده چې بعضو حدیثونو کې راځي چې عصفان علاقې ته ورسېدو بعضو کې راځي چې قدید ته ورسېدو نو دا څنګه واقعه یو ده او ځایونه جدا جدا ذکر کېږي نو بعضو علماو دا جواب کړی دی چې دا ټولې علاقې یو بل ته نږدې دي نو بعضو صحابه کرامو یو علاقه ذکر کړې ده ویره هغه علاقې ته ورسېدو هغه بل علاقه ذکر کړې ده هغه بل درېیم علاقه ځکه چې دا ټولې علاقې یو بل ته څه دي یو بل ته نږدې دي نو په دې کې هېڅ ټکراو نشته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د کراع الغمیم ته ورسېدو فصام الناس خلکم روژه ونیوه ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه نو بیا یو لوښی قدح لوښي ته وایي یو لوښی راوغوښتو چې په هغې کې اوبه وي او هغه یې داسې اوچت کړه لوښی او د خلکو ورته کتو ثم شربا نو اوبه یې وڅښلې روژه یې څه کړه هغه یې ماته کړه بیا ورته دا ویلی شو چې یا رسول الله ان بعض الناس قد صام د بعضو خلکو اوس هم روژې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولئک العصاة دا نافرمانه دي دا نافرمانه دي بیا دی وفي لفظ په یو لفظ کې ورسره داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویلی شو ان الناس قد شق عليهم الصيام یا رسول الله تاسو روژه نیولې ده خلکو هم روژې نیولې دي خو خلکو باندې دا روژه څه ده ګرانه شوه کې سفر دی ګرمي د روژه ګرانه شوه وانما ينظرون فيما فعلت او یا رسول الله خلک خو تاسو ته ګوري تاسو روژه نیولې ده خلکو هم نیولې ده فدعا بقدح من ماء بعد العصر نو د مازدیګر د منځه نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اوبو یو لوښی راوغوښتو فشربه او هغه اوبه یې وڅښلې دا حدیث امام مسلم راوړی د دویم روایت کې دا امام مسلم راوړی د حمزه ابن عمرو الاسلمي رضی الله عنه
هغه ورځ راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی اجد بي قوة على الصيام في السفر. یا رسول الله زه په ځان باندې ښه طاقت اینم چې په سفر کې روجې نیوی شمه. فهل علی جناح، نو په ما باندې څه ګناه شته چې روجې نیسم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل هي رخصة من الله، دا روجې په سفر کې نه نیوه د الله د طرف نه یو رخصت دی. فمن اخذ بها فحسن، که چا په دې رخصت عمل وکړو جو ډېره ښه ده. ومن احب ان يصوم فلا جناح علیه، او که څوک روجې نیوه غواړي نو څه ګناه پرې نشته. دا حدیث امام مسلم راوړی دی. او وی چې اصل د دې حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، حدیث د عایشه رضی الله عنها. دې حدیث کې ډېرې مسلې دي، خو موږ به مختصر یو څو مسلې ذکر کړو ځکه چې ټیم د ماسخوتن بانک ته لږ دی. یو څو مسلې به مختصر ذکر کړو. اولنۍ مسله هغه دا ده، د دې نه دا واضح شول دې حدیثونو نه چې مسافر سره اختیار شتي که روجه نیسي او که نه نیسي. یو روایت کې واضح د قشن راغلی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حمزه ته ویلي صحابي ته دا تپوس چې وکړو چې یا رسول الله زه په سفر کې یم او روجه نیسم که نه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ان شئت فصم و ان شئت فافطر، که دې خوښی روجې نیسه او که دې خوښی مه نیسه، اختیار دی تا ته. نو اول خو دا مسله ثابته شوه، مسافر که روجه نیوه غواړي ودې نیسي، که نه نیسي نه دې نیسي، وروسته دې بیا قضا راوړي. او دا خبره خو الله په قرآن کې هم کړې ده، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. بعض علماء ګوره دا ویلي دي په سفر کې روجه د سره نه قبلېږي، اگر که د هغوی قول کمزوری دی. نیو خو دا مسله دې نه واضح شو. اوس راځو دویمې مسلې ته، اهمه مسله چې غوره کومه یوه ده. صحیح ده، په دې خو موږ پوه شو چې د سفر په دوران کې روجه نیوه نه نیوه دواړه څه دي جایز دي. خو زه کوم یو کار وکړم، زه روجه ونیسم او که زه روجه نه نیسم. دې مسله کې به حالاتو ته کتل غواړي. دا ګوره یاده کوي چې کله نه کله روجه نیوه حرام هم شي په سفر کې، کله حرامېږي چې مشقت پکې دومره زیات چې بدن له تکلیف ورکوي او نقصان ورکوي، نو بیا روجه نیوه حرام دي او کله مکروه شي. خو د دین علاوه لکه دا خو موږ پوه شو، اوس دا بله مسله باندې پوه شو چې بدن ته دې نقصان میلاویږي او تکلیف، نو بیا خو به روجه نه نیسي. اوس بدن ته پکې تکلیف نه میلاویږي، نو روجه نیوه غوره دي او که نه نیوه غوره دي. د جمهور اهل علم قول دا دی وی روجه نیوه غوره دي. ولې؟ وایي ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي چې هغه په سفر کې روجې نیولې دي. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د ابوالدرداء رضی الله عنه، وی موږ یو پیر ووتو په سفر باندې، د رمضان میاشت وه، فی حر شدید او سخته ګرمي وه، تر دې چې موږ د خپل لاسونه دا موږ په سر باندې ایښودي وو د ډېرې ګرمۍ د لاسه. وما فينا صائم الا رسول الله صلی الله علیه وسلم، او په موږ کې صرف او صرف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روجه وه. نو هغوی وګوره دا وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده، هغه به په سفر کې روجې نیوي. بله وی روجه نیوه په دې غوره دي چې وروسته قضا راوړه بیا ګران وي، وروسته قضا راوړه هغه بیا ګران وي چې سړی ځان له روجې نیسي. نو اوس موقع ده روجې ونیسه. او بعضو خلکو دا خبره کړې ده، وی نه جي روجه ماتول غوره دي. ولې؟ وایي ځکه چې دا یو رخصت ته الله ورکړې ده، او حدیث کې راځي چې الله دا خوښوي چې زه چې کوم رخصت ورکړم چې خلک پې څه وکړي، عمل پې وکړي. دریم قول دا دی، او دا ښکلی قول دی، او دا د عمر بن عبدالعزیز او امام مجاهد، امام قتاده، ابن المنذر، دی ټول نه نقل دی. هغه دا دی چې غوره پکې هغه یو دی کوم چې ده ته اساني، غوره کار هغه یو دی کوم چې د مسافر ته اساني. او دا ښکلې خبره ده، د مسافر حال ته دا خبره راجع ده. که چېرته ته دا وې چېرې زه وروسته روجې بیا نیشم نیوی او بیا راته ګرانې او اوس راته ښه سهولیت دی او ښه اسانتیا ده، بس روجه ونیسه. که وایي چې نه نیسم او سفر دی او ستړی کېږم او تنګېږم او وږی کېږم او تږی کېږم، بس مې نیسه. او دا قول راجح دی، والله اعلم. دلته دا فایده ده چې زموږ د عوام اکثر دا تپوس کوي، وایي چې یو سړی داسې کار کوي چې په مخه دی په سفر باندې، نو آیا دا رخصت د ده دپاره په مخه دی؟ او دا رخصت د ده دپاره په مخه دی.
بله خبره ورسره دا یاده کوي چې څوک د سفر په دوران کې روژه نه نیسي نو هغه ته به په بد نظر نه ګوري ځکه چې هغه له دا رخصت چا ورکړی دوله الله ورکړی دا رخصت ولې شریعت ورکړی دی او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله یو سړی ولیدو په سفر کې روجې نیولې او بیا بېهوشه شوی پروت خلکو پې څادرې نیولې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په سفر کې روجې نیول څه داسې دومره لوی نیکي خو نه ده لیس من البر الصیام فی السفر په سفر کې روجې نیول څه دومره لوی نیکي خو نه دی چې ته په ځان باندې دومره سخته تېره کړه نو بعض خلک هغه خلکو ته په سپک نظر ګوري یا بد ورته ګوري چې کوم خلک په سفر کې روجه نه نیسي لکه ته ورته ولې په بد نظر ګوري چې الله یو سړي له اجازت ورکړي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړي له اجازت ورکړي نو ما او تا سره بیا دا اختیار نشته چې موږ په دې مسله کې ګوتې ووهو پوه شوې په دې مسله باندې که نه ها دلته فایدې دپاره به یو مسله ذکر کړو هغه ده یو سړی دی مسافر دی او د ورځې خپل ملک ته یا علاقې ته راورسېدو روجې کې لا ټیم پاتې دی او د روجې نه وه مسافرو روجې نه ونیولې او د ورځې په دې دوران کې د خپل کور ته راورسېدو نو په دې باندې خو روجې شتي لازم به دی دې ورځې په بدله کې روجې نیسي خو دا باقي چې څومره ټیم دی په دې کې د خوراک او څښاک کولی شي او که نه لکه چې خپل ځای ته راغی نو بعضو علماو دا ویلي دي چې دی به احترام کوي د دې زمانې او د دې وخت نو څه به نه خوري او نه به څسکي او بعض علما دا وایي دا د امام مالک او د امام شافعي قول دی وایي نه چې شریعت ولې اجازت ورکړی دی او دی اوس واپس راغی روجې نه دی نیولې نو دا باقي ورځ روجه نیوه خوراک او څښاک بندول داسې بې دلیله کار دی او صحیح خبره هم دا ده صحیح خبره او مضبوطه هم دا ښکاري والله اعلم شیخ ابن عثیمین هم دې له ترجیح ورکړې ده چې یو سړی مسافر دی او روجې نه ده نیولې او خپل ځای ته راورسېدو او په ورځ کې څه ټیم پاتې دی نور ډوبېدو پورې نو د هغه وخته پورې دی خوراک او څښاک کولی شي په دې باندې به اکتفا وکړو او باقي چې کومې مسلې دي هغه به انشاءالله سبا بیانو سبا به انشاءالله د 15 نمبر حدیث نه شروع کوو د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله سبحانه وتعالى دې من طول علم نافع نصيبك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.